مړې هیلې لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. د پسرلي د موسم هوا لږ لږ احساسېده. هرې خواته د مرغانو شور ماشور جوړ و. ونو بوټو هم یو څه رنګ بدل کړی و. داسې ښکارېدل چې ایله څو ورځې د پسرلي را رسېدلو ته پاتې دي او ژمي هم نور خپل ټغر ټولاوه. ټول کلیوال خوشحاله ښکارېدل ځکه چې په پسرلي کې خپل کارونه پیلول. خو یوه شهلا وه چې نه د پسرلي او نه د ژمي په اړه یې فکر کاوه. اصلا د هیڅ شي په فکر کې نه وه. صرف شپې او ورځې یې تېرولې. ژوند یې کاوه خو د یو بېروحه انسان په څیر. ژوندی وه خو د یو جسد په څیر. اما بیا یې هم ژوند کاوه ځکه چې کومه بله لاره یې نه درلوده. ډېره ځورېدلې او خواره ښکارېده. هر وخت به یې رنګ زیړه او شونډې به یې وچې وې. داسې ښکارېده چې تا به ویل په کلونو کلونو یې مسکا پېژندلې هم نه ده. خو په اصل کې هغې رښتیا هم په دا 15 کاله کې نه و خندلي. خندا په ځای پرېږده چې یوه شېبه مسکا یې هم چا نه ولیدلې. یوه خبره یې هم چا نه وه اورېدلې. له هېڅ چا سره یې خبرې نه کولې. حتی له خپلې مور سره چې ډېره ورته ګرانه وه. کله ناکله به یې یوازې همدا یوه لنډۍ په ژبه وه. دومره په بخت بیداره نه یم، دومره په بخت بیداره نه یم چې اوبه وړی یار مې بیا لاسته راځي نه. او له همدې لنډۍ سره یې اوښکې هم تویولې. خو اوس نو هېڅ چا د هغې د چوپتیا اوښکو پروا نه کوله. یوه مور یې وه چې هر وخت به یې په درد دردېده او ورسره سم به یې ژړل او ټولو ته به یې ویل ګورئ زما لور لیونۍ نه ده. هیله کوم تاسو داسې خبرې د هغې په مخ کې مه کوئ. هیله کوم. ځینو خلکو به دا خبره ورسره منله او ځینو به ویل مور ده که نه دا نه مني چې لور یې لیونۍ شوې ده. هغه لیونۍ نه وه اما هغې داسې درد لیدلی و، داسې زخم یې په زړه پروت و چې که کوم بل څوک وی هغه به لا ژوندي هم نه و. خو دا شهلا وه چې په خپل معصوم او نازک زړه کې دا هر څه زغمل. خو دومره وه چې په خوله یې د چوپتیا پټۍ لګولې وه او هر څه یې تېرول. په دې وروستیو کې په رواني رنځ هم اخته شوې وه. مور به یې ډېر ژړل او هر وخت به یې ویل لورې له تا لوګی شم، زما نازولې او ښایسته لورکۍ، نه پوهېږم چې د چا بد نظر وخوړې او داسې د بخت تور شو. ای زما بدبختې لورې، کاش چې زه مړه وی او دا هر څه مې نه وی لیدلې. ما ورته وویل خیر دی ترورې، هر څه به ښه شي، صبر ولره. هغې خوارې وویل نو کله به هر څه ښه کېږي؟ آخر صبر تر کومه؟ زه نور د دې دردونو د زغملو نه یم. ته خو وینې چې په شهلا څه تېرېږي او تا خو پخوا هم لیدلې وه چې څنګه جینۍ وه. خو اوس یې ګورې چې پرته له همدې یوې لنډۍ نور هېڅ هم نه وایي. زه ترې غلی شوم، نور مې هېڅ هم نه شوی ویلی ځکه چې مور یې رښتیا ویل. ما شهلا ښه پېژندله چې هغه څنګه او ولې په دې حال شوه. له ځان سره مې وویل مور یې رښتیا ویل. دا څه ښایسته پیغله وه چې ساری یې په ټول کلي کې نه و. هوښیارۍ، انسانیت، ښه اخلاق او ښایست په دې تمام و. خو اوس ترې وچ لرګی جوړ و. ورځ تر بلې به لکه پاڼه زیړېده او هېڅ چا یې هم علاج نه شو کولی. هر ډاکټر ته به یې چې بوله هېڅ ګټه نه کوله. دې ته فقط او فقط یوازیتوب خوند ورکاوه. هر وخت به په یوه تیاره کوټه کې ناسته وه او همدا یوه لنډۍ به یې له ځان سره ویله دومره په بخت بیداره نه یم، دومره په بخت بیداره نه یم چې اوبه وړی یار مې بیا لاسته راځي نه. ډېره پرې ځورېدم خو ما هېڅ هم مرسته ورسره نه شوه کولی. له ځان سره مې په سوچونو کې ډوبه شوم. را په یاد شول چې شهلا څنګه ښه ژوند درلود او څه ډول خزان یې په ژوند راغی او هغه خواره یې پاڼې پاڼې ورژوله. اوف خدایه، څه ښې شپې ورځې وې چې هغې تېرولې. خو ناڅاپي په ژوند کې داسې توپان راغی چې هغه یې داسې خاموشه کړه چې پرته له یوې لنډۍ بل څه نه وایي. هغه ډېره مهربانه او هوښیاره جینۍ وه. په ټول کلي کې خلکو په نیکو یادوله. ډېرې مرکې یې درلودې. هغه لا ډېره وړه وه چې د ماما زوی یې مرکه پرې کوله. بالاخره وروسته له څو کلونو هغه یې د ماما زوی شهزاد ته کوزده کړه. څو کاله یې له کوژدې تېر شول. دواړو کورنۍ غوښتل چې د دوی واده وکړي. شهلا هم خپل نوي ژوند ته چمتوالی نیولی و. ډېره خوشحاله وه ځکه چې د دې واده له داسې چا سره کیدونکی و چې د کوچنیوالي نه یو له بل سره مینه درلوده. د دوی د مینې نه ډېر کلونه تېر شوي وو. د دوی دواړو تر منځ یوه داسې پاکه، سپېڅلې او رښتینې مینه وه
چې په ټول کلي کې خلکو مثالونه ورکول. شهلا چې د 5 ورونو خور او ډیره نازولې وه، نو ټولې کورنۍ غوښتل هغه په ډیر شان او شوکت سره د خسر کور ته ولیږي، او د ماما کورنۍ هم غوښتل چې دا واده په داسې شان او شوکت وکړي تر څو د شهزاد ټول ارمانونه پوره کړي. هغه د کور مشر زوی او د شهلا په څیر د ښو او نیکو صفاتو خاوند و. هغه هم خپل واده ته شپې او ورځې شمارلې، ځکه چې له شهلا سره ډیره مینه درلوده. د دوی واده ته څو ورځې پاتې وې چې د شهزاد کورنۍ ټول خپلوان له لرې ځایونو څخه راوغوښتل تر څو د دوی په خوشحالۍ کې ګډون وکړي. شپې ورځې تېرېدې او ډېری خپلوان یې راورسېدل. اوس نو فقط 3 ورځې واده ته پاتې وې. دواړه کورنۍ او کلیوال ډېر خوشحاله وو. د کلي ځوانانو شهزاد ته وویل راځه چې نن په چکر لاړ شو، چې وروسته له واده څخه بیا دا چکر یې نه وي. ټولو په کړس کړس وخندل او شهزاد هم. د کلي ځوانان د شهزاد سره لاړل، ډیر وګرځېدل، ښه ساعتونه یې تیر کړل. ټولو په سیند کې ولامبل، وروسته د ونې سیوري ته کېناستول. هندواڼې یې ماتې کړې او په خوړلو یې پیل وکړ. ټولو ځوانانو شهزاد ته مخکې له مخکې څخه د واده مبارکي ورکوله او ټوکې هم پرې جوړولې. ډېره ښه او خوشحاله ورځ یې سره تېره کړه. ټول پاڅېدل چې د کلي په لور روان شي، خو شهزاد دوی ته وویل څو شېبې صبر وکړئ، زه یو ځل بیا لامبم، زما ګرمي شوې ده. ټولو پرې وخندل دا څه وایې؟ خو ته دا 1 ساعت مخکې ولمبېدې او اوس بیا؟ هغه وویل هو، فقط څو شېبې راته انتظار وکړئ. هغه اوبو ته ورټوپ کړل. لږ چې وړاندې لاړ نور نو په اوبو کې ورک شو. ټولو فکر کاوه چې ټوکې کوي، خو هلکانو چې هر څومره غږ وکړ هغه ځواب نه ورکاوه. لنډه دا چې ټولو اوبو ته ور ودانګل څو هغه پیدا کړي، خو هغه یو دم په اوبو کې ورک شو. هغه خوار په څو شېبو کې اوبو ډوب کړ او ټول هیله او ارمانونه هم په زړه کې ډوب شول. اوبو ډېر لرې وړی وو، هیڅ چا پیدا نه کړ. په څو شېبو کې هر څه له منځه لاړل. ټول کلیوال راټول شول، خو شهزاد پیدا نه شو. په ټول کلي کې د غم ناره ګډه شوه. د شهزاد درک ورک شو. له شهلا نه دا خبره ټولو پټه کړه. هغې د واده لپاره چمتوالی نیوه. لا خبره نه وه چې ټولې هیلې له منځه تللې وي. شپه تر نیمایي واوښته، خو شهزاد چا پیدا نه کړ. ډېر بد حال وو. ټولو ژړل. مور یې چیغې وهلې، خو په لاس څه نه ورتلل. تر سهاره چا سترګه پټه نه کړه. سهار وخته ټول د هغه په لټه کې شول. څو کسانو د هغه مړی د دوی کلي ته راوړ. هغه اوبو ډېر لرې وړی وو. په کلي کې لوی ماتم جوړ شو. اوس نو د هغه واده ته 2 ورځې پاتې وې. دواړه کورنۍ د غم پر ټغر کېناستې. اوس نو دا خبره چا له شهلا نه نشوه پټولی. هغه یې په یو ډول خبره کړه. هغې ته یې وویل شهزاد لږ ټپي شوی دی، راځه چې ورشو. هغه یو دم په چیغو شو او وی ویل ممکن بده پیښه وي، که نه مخکې له واده ما ولې هلته بیایئ؟ هغه هم ورغله، خو ډېره شرمېده چې څنګه وړاندې له واده نه د دوی کور ته ورشم. خو بیا هم د شهزاد مینه وه چې له دې بریده واوښته. خو هغه بې وزله نه پوهېده چې اوس هغه سترګې پټې دي چې دا به ترې شرمېده. کله چې کور ته دننه شوه نو د خلکو ګڼه ګوڼه یې ولیده. ډېره ورخطا شوه. دلته د شهزاد مور چیغې کړې او وی ویل زویه پاڅه چې ناوې دې راغلې، ستړي مشي نه ورته وایې؟ شهلا په چیغو شوه او د شهزاد سر ته ودرېده. اوس نو په حقیقت پوه شوه چې خبره څه ده. چیغې وهلې او ویل یې شهزاده، زه دې چاته پرېښودم؟ زه بې له تا څنګه ژوند وکړم؟ زه ژوند نه غواړم. هیله کوم ما یوازې مه پرېږده. نوره بېهوشه شوه. د دوی په حال ځمکې او اسمان ژړل. جنازه خاورو ته وسپارل شوه. شهلا تر 2 ورځو بېهوشه وه. کله چې په هوش وه هېڅ چاته یې څه نه ویل. غلې وه لکه بت. دومره یې وویل نن زموږ د واده ورځ وه او دا حال وګورئ. فقط همدا لنډۍ یې وویل او بیا بېهوشه شوه. خو کله چې ښه شوه نو شهلا هغه پخوانۍ شهلا نه وه. هغه وه غمونه، دردونه، نیمګړي ارمانونه، مړې هیلې او همدا لنډۍ. نور یې هېڅکله له چا سره خبرې ونه کړې او نه یې شهزاد یاد کړ. بس حقه پکه شوه. همدا لنډۍ او د هغې د زړه تسکین. 6 کاله تیر شول، خو هغه په همغه حال ده. یوازې او یوازې همدا وایي دومره په بخت بیداره نه یم، دومره په بخت بیداره نه یم چې اوبه وړی یار مې بیا لاسته راځي نه.